د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو د اختر ورځې په خوښۍ او راشه درشه ولمانځلې. ننګرهار میشتې ولسونه وایي د امنیت ټینګښت او مناسبې فضا له امله یې د اختر مراسم په ډاډه زړه ترسره کړل. دوی دغه راز د ترافیکي پیښو له امله په رامنځته شوو مرګ ژوبلو خواشیني څرګندوي او له موټر چلوونکو غواړي چې د ترافیکي اصولو مراعات او احتیاط ته جدي پاملرنه وکړي تر څو د خلکو خوښۍ په غم بدلې نشي. او شکر دلته د ننګرهار په ولایت کې امن د اختر خوشحالۍ ښه په امن او په راحت کې تېرې شوې او د ټولو امنیتي ځواکونه ټول خوشحاله دي او بالخصوص دلته نه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان دې مظلوم ولس سره یې ډېر هغه کوي لاس په لاس باندې همکاري کوي. وروره موټروانانو دغه هیله ده زموږ ډېره تمه او توقع ده چې د دوی بې احتیاطۍ د وجې نه ټول افغانان خفه کېږي حتی تر دې چې دا کورنیو باندې ټول مرغمي دوی بې احتیاطي ډېره مشکلات جوړولی شي او موږ دغه ډریورانو ته دغه خواهش ده چې وروره احتیاط وکړي او ډېر د احتیاط نه کار واخلي. محمد موسی چې له ملګرو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه ننګرهار ته په چکر راغلی وای په ډاډه زړه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه لیدنه وکړه او د اختر خوښۍ د امن په فضا کې ولمانځلې. تقریبا د اختر 5مه او 6مه د په چکر راوتي در دې ځایه پورې راغلي یو ښه امن دی خیر و خیرت دی هېڅ شی نشته سر دې بخلاص ولو ډېره خوشحاله یو موږ د امنیتي ځواکونو څخه ډېره مننه. ننګرهار کې هر کال د اختر شپو ورځو پر مهال ګڼ شمېر کورنۍ د تفریح میلو او خپل منځي تګ راتګ لپاره بیلابیلو سیمو ته ځي خو د موټر چلوونکو د بېغورۍ له کبله کله ناکله ترافیکي پیښې هم رامنځته کېږي چې ولسونه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.